अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। تاسو ټول ته په نوي ولاګ کې د ډېرې اوږدې دمې نه بعد هرکلی وایو. نو ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. چا چې زمانه تپوس کړی دی چې بھائی تاسو ولاګ نه راځي، چا مطلب په فیسبوک کمنټس کړی، چا واتساپ میسج کړی او چا په یوټیوب باندې کمنټ کړی دی. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. خو بھائی داسې کیسه راکنه چې مصروفیات چې دا ډېر زیات سیوا شي او په هغې وجه باندې زما ولاګ چې دی که نه هغه ګډوډ شوی. زه به تاسو ته ووایم چې زما هره ورځ دا کوشش وي چې زه ولاګ وکړم. کوشش نه که نه ولاګ کوه، کوشش معنی ته ښکار نه کېږي. صحیح ده، زه ولاګ را روان دی ته به یې مو ګوري. ښه بھائی نو نن داسې کیسه را که نه چې مونږ روان یو چکر له ډېره موده پس روان یو چکر له مخکې مونږ چکر لګولې. تاسو ته پته وه ډېر ځای کې یو ځای بل ځای ته دا ډېر ټایم شو چې موږ چکر نه لګولې. ډېر وخت پس مونږ پلان کړی دی ځو چکر له رمیز چوټیانې هم ختمېږي. نو بس دا مونږ کله چېرته ځای به زموږ سره اوسئ. موسم هم نن ډېر زیات ښکلی دی، چکر به ډېره زیاته مزه کوي. زموږ سره اوسئ. سفر سٹارټ شو د سوات په لوري. مونږ لا تر اوسه پورې دا نه ډیسایډ کړی کنه چې مونږ به چېرته ځو، ملک جبې ته به ځو، کالام ته به ځو که نه دیر غاړې ته به ځو. لا دا ډیسیژن هم نه دی اخیستی. خو دومره سفر هم سټارټ کړو چې اول به سوات ته ځو. کله چې د چکر مطلب خبر راشي که نه نو د سوات ذکر به پکې خامخا کېږي. یادېږم درومه وایا خفتا پوهېږم درومه وایا. چېرته مونږ چکر له ځو که نه مونږ ځو د کړاکړ په لار باندې، ځکه چې د بونیر نه سوات طرف ته ځي نه دغه یو لار ده کړاکړ، مطلب د کړاکړ غر دی که نه، کړاکړ د غر نه نوم دی. اوس څه کسان چې مطلب د بونیر سوات وغیره نه وي نو هغوی ته به دا پته نه وي چې کړاکړ پکې څه دوی نه. کړاکړ چې دی که نه د غر نوم دی، یو مین روډ دی هغه استعمالېږي. خو نن چې دی که نه نن مونږ بله لار اختیار کړې ده د سوات طرف ته د تلو لپاره، او هغه لار چې دی که نه هغې ته وایي کلیلو. کلیل چې دی که نه نو کلیل د بونیر په ښکلاګانو کې ښکلا ده، مطلب یو ښکلی ځای دی، ښکلی غر دی. دنګ غر کو چېرته څوک د بونیر سوات وغیرې نو هغوی به خامخا راغلي چېرته. او په کلیل کې د دسمبر، جنوري، فروری، مارچه پورې ډېر زیات اوره کېږي، ډېر زیات سنوفال کېږي. خو په دې کال باندې چې بارانونه ډېر زیات کم وو، سوکړه وه که نه، مونږ زمیندار خلک ورته سوکړه وایو. نو سوکړه وه نو واوره نه ده شوې، مطلب باران نه واوره موره نه ده شوې. خو نن چې دی که نه نن زمونږ او ستاسو قسمت ښه دی چې مطلب نری نری باران راښکې شو په دې ټایم کې. او تاسو ته ما مخکې هم ویلي باران چې دی که نه دا د ځمکې ابادي ده. شیرینه یاره زه په تا اباده یم. نو کیسه داسې ده که نه چې دلته کله باران وي نو کلیل په ټاپ باندې اکثر سنوپالي. هغه پورې تاسو چیک کوئ که نه دا کلیل ټاپ دی دا وینې، دا ریلم غر دی او دا مطلب د دې ځای پورې راخور شوی دا کلیل ټاپ دی. بره تاسو وګورئ نو مې بي داسې لګي چې دا سنوپال دی. الله دې وکړي چې دا سنوپال وي، تاسو به هم انجوی کوئ، زه به هم انجوی کوم. ولاګ ته ما کوه کوه نه پرېښې وروسته له خبرو چل هم نه درځي. تاسو ته پته شته دا یو څو خبرې چې ما تاسو ته اوس دې ځای کې وکړې که نه تقریبا زما 15 منټو چې زه لیکیم خو ما له اوسه پورې یوه ښکلې خبر ریکارډ نه کړه. ولې زما نه ډیلي ولاګ هغه چل هېر شوی دی. څنګه چې نه ډیلي ولاګ چل هېر شوی دی چې نه سړیتوب هم ورک شوی دی. دا هم په ځان دی چې دی که نه دی اګنور کوي، دا هم په ځان کې راولي. په دې ټایم کې زمونږ اګنور کوی وګوره ته، زه اګنور کولو والا کس نه یم بھائی. لکه چشمې 500 والا په دې ټایم کې چې دی که نه نو په ګاډي کې هوا کمه ده، په ټیرونو کې ګاډي کې نه ګاډي په ټیرونو کې نو مزار چې دی که نه راکوز شوی دی او پمپ یې ورته لګولی دی او دا به اوس چې دی که نه څه چل کوي. یا د بونیر خاورې لیونې دې کړم، یا د بونیر خاورې لیونې دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګی او دا وفاداري دې هغه ډېره ده. ناست چې را سره د کټ پلنګی لس سرونه سره کالګي لس داغونه ستا د لاسه وړمه. مونږ کلیل ټاپ ته نږدې شوي یو او سنوپال شروع دی. دا چیک کوئ تاسو دا وینئ.
نور کله پروز کال چې مونږ راغلیو په دې ورځو کې نو په دې ځای کې مطلب ګاډي دا واړه ګاډي چې دي نن دي لپاره تلل چې ډېر زیات مشکل و خو څه کال چې دی که نه اور ډېر زیاته کم نه سنوفال ډېر زیات کم دی دې ځای خوند چې دی که نه هغه شان نه دی څنګه چې مخکې و اوس الله دې خیر وکړي مخکې به ځو سوات سایډ ته به وړو او تاسو ته به نور د سوات ښکلاګانې ښایو اوس مونږ له بونیر نه راوختېدو نو چېرته ځای ما نو مونږ سره یې ګپ شپ په لګو وربای تاسو به اکثر د موټیویشنل سپیکرز اوریدلی کنه چې هغه وی کنه چې انسان له یو محدود سرکل کې ژوند نه نه پکار انسان له نوی نوی سيزونه ټرای کول پکار دي انسان له خپل دایره نه بار تواتل پکار دي نن مونږ چې کنه په هغه رولز باندې عمل کو او نوی لارم ټرای کړه مطلب په نوی لار باندې رالو دا هغه بر سر لګ لګور چې پرتر کنه دا کلیل غر پاتې شو دا چې تاسو مونږ په دې لار رالو چې کلیل په غر باندې راکوش نه ډایرک پوزي سید شریف تا خو مونږه چې په کملار باندې رالو مونږه بوس ډایرک وزو څنګه تا څنګه چې ما تاسو ته وی کنه چې انسان لا مطلب نوی نوی سيزونه ټرای کول پکار دي نوی نوی لارې مطلب نه دې سره د انسان لکه مطلب په علم کې اضافه کیږي کنه دا نن زموږ په علم کې اضافه وشو نو تاسو سره تم په محدود سرکل کې ژوند کوئ کنه بار تر اوځي دا بس تاسو په علم کې اضافه وکي او چې مطلب په علم کې اضافه کنه نو څه چلی بیا را مړه مره وځي بس کور ټیکه ها ما خبره غلطه وړه خبره واپس علم خو غیر چا پیر چې کوم ویو ده کنه په دې ټیم کې نو دا در د هم دا شي کوي هغه پوری مخامخ چې لګن در سواد سین دی د سواد سین یې موالی نه ما کو څنګه راغانا سواد چارباغ کې مو روټه وخوړه او زمونږ سفر سٹارټ شو د کالام په لوري نو ګورو با کو چرته مطلب روټ ټیکی او مطلب رسیدل کیږي نو مونږ به ځان رسو کالام ته خو کو چرته روټ ټیک نه یا مطلب واوري وي یا باران یا د مسالې وي نو بیا مونږ واپس کو او ان شاء الله ګورو چې کالام ته ځان رسو تاسو ته نن سبا کالام خلاګانی وخیو او غب شپ لګ خپل میږي شو د دې څه مطلب دی میږي شو نو ته اردو کې څنګه وای मेरे पाँव 70 हो गया मेरा पाँव 70 होगी او دا مهال مونږ راورسېدو کالام ته بجن لیکل شوي دي هوټل ګوري او مونږ په کوزیدو سمین راځي بار ډېر زیات ساړه دا چې قاعده چې دی کنه دا کالام بازار دی او بای ډېر زیاته یخني دا وره پرته دی ویني نو کوم نو مه ته دا چې قاعده دا وره پرته ډېر زیات ساړه دی او دا خبره ده چې ما ځان سره صادر راوړی دی او صادر چې دی کنه دا شړای چې دی کنه دی یخني علاج دی صادر پسې ټپره یاد شوله هذا هو كذا صادر پسې ټپه دریا ده شو جوه کذا هغه دا رومي او دا روم دی ها نن اثر کې وی کېنو مجروم ولو ګورو کنه چې څنګه ورستو مسلې خلک ډېر راغلي نه بازار ته وزو سو زورا راځي روټه اډر ورکړې تقریبا یو غنټه مو وګی نه په لګ انتظار چې دغه نه ګران کا دا سلاد راوړیو ډک پلیټو ټول ما خلاص اوس هم لا پاډر کې ټیم دی یارا روټه موټه مو خړه او رالو کمرې ته بار چې کنه انتهایی یخته کتو سجه نه ټیک ټاکر شوی دی څنګه دا چل کوي بار زیات یخته خو زمون چې کوم روم غسته لکه دا پوری چیک کېدار تیټر لګېدلې دی او ګرمي وبدي او کمره چې کنه بالکل کمفورټیبل ده نو دنه سره په یخنه نه پوي کمفورټیبل وي آرام ده تا نو باید دا چې سره کنه چې نور غب شپ چې کنه هغه به سبا لګو
د نن ورځې پورې زمونږ بلاګ چې وکنه هغه دغه و نو امید دی چې نننی بلاګ به ستاسو خوښ شوي کو چېرته خو بلاګ خوښ شوي کو خوښ شوي کو نه خوښ شوي ستاسو څه تاوان نه کېږي خو ویډیو لایک هم کوئ چینل سبسکرایب هم کوئ شابه ټولو کوئ شپ 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 وکړو ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مننه نور ګپ شپ په سباني بلاګ کې لګو